ښې چارې. نن د دوه قطع یا ډبل یا دوه پوړه یا دوه منزله انتیګرال په واسطه څنګه د یوې ساحې مساحت پیدا کړم. فرضاً ما ته سوال راکړل شوی، سوال کې ویل شوي چې د وای تابع مساوي ده یو جمع اکس مربع، او بله تابع هم راکړل شوې چې وای مساوي 2x مربع. دوه تابع راکړل شوي ده او خپله د انتیګرال افاده راکړل شوې ده x جمع 2y dA سره. راته ویل شوي دي چې ته د دغو افادو دا افادې هم راکړل شوي دي او دغه افاده د انتیګرال هم راکړل شوي. راته ویل شوي چې ته د دوی ترمنځ مساحت پیدا کړه. اوس د دوه قطع انتیګرالو په حال کې ډیره مهمه خبر تابعګانو د ګراف رسمول د ګراف باید رسم شي. زه هم لومړی راځم د وای مساوي یو جمع اکس مربع او وای مساوي 2x مربع ګراف رسموم. ګرافونه مې دلته رسم کړه چې د وای مساوي 2x مربع تابع ګراف دا شو په دې ځای باندې چې داسې پورته ختلی، او وای مساوي یو جمع اکس مربع تابع ګراف دا شو چې په دې ځای باندې راغلی. دا پاسنۍ تابع شو، دا لاندنۍ تابع شو، دا دوه تابع شوې. او یو خبره بله مهمه دلته دا ده چې دغه دوه تابع زه د مساوات په واسطه زه د x1 او x2 قیمتونه زه پیدا کوم چې x1 او x2 زما مساوي سو مثبت یو او دا مې منفي یو شو چې دا قیمتونه مې دلته دغه کړل ولیکل. اوس راځم د سوال حل ته. د سوال حل ته چې کله زه راځم نو د سوال په حل باندې پیل کوم. راځم لومړی خپله دغه د انتیګرال افاده لیکم x جمع 2y د dy او dx سره. د dy معنا دلته دا ده چې د y له قراره زه انتیګرال اخلم، او د dx له معنا دا شو چې x له قراره زه دلته انتیګرال اخلم. د x له قراره چې زه کوم وخت انتیګرال اخلم دلته خو د x بارډر چې و یعنی په دې ځای باندې قطع کوي، او بل چې دلته قطع کوي چې دا ما راوباستل مثبت یو منفي یو راوتي و چې دا دي دا مثبت یو دا منفي یو شو. نو له دې کبله زه راځم د x لپاره بارډر زه دلته په انتیګرال کې لیکم چې دا منفي یو شو او دا مثبت یو شو. اوس راځم د وای بارډرو ته. د وای بارډرو ته چې کله زه راځم اوس د وای بارډر اوس څنګه پیدا کوم، څنګه زه پوهېږم چې دا د وای بارډر شو. دلته یو ډیره مهمه خبر دا ده چې خطکش یا قلم یا هر څه چې د یو اوږدي مستقیم نو هغه دلته سطحه باندې دلته ما ته خو ویل شوي چې ته د دې سطحې یا د دې اراضي مساحت پیدا کوي. نو اوس چې زه دلته ګورم دا خطکش مثال داسې فرضاً زه ښوروم چې دغه ساحه ماته پکار ده، د دې ساحې بارډر چې دا ځای ده او د دې ساحې بارډر دا ځای شو، یعنی وای مساوي یو جمع اکس مربع تابع ګراف دا بارډر راځي، او بل چې ده وای مساوي 2x مربع دا لاندنی بارډر دا راځي، ځکه حدود زما هم دا ټاکل کېږي دلته اوس چې د خطکش په دې ځای باندې کوم، یعنی له دې مسافې څخه تر دې ځای پورې چې دا منځ اخلم نو بارډر زما هم دا د دې خپله د تابع ګراف چې دا خپله د تابع ګراف زما دا بارډر ټاکل کېږي. نو په دې اساس زه راځم دلته څه کوم د وای له نظره هم دا بارډر ټاکم. وای له نظره چې کله د بارډر ټاکم راځم دا یې لاندنی بارډر شو، دا یې پاسنی بارډر شو. لاندنی بارډر کې 2x مربع شو، دغه د 2x مربع مې ولیکه، او پاسنی بارډر کې یو جمع x مربع شو، یو جمع x مربع شو. اوس دا بارډر مې چې پیدا کړل داسې فکر وکوئ چې سوال مې حل شو. راځم نور د سوال حلولو ته. سوال یعنې ډېر اسانه حالت ته دغه شو راغی. اوس دې ځای نه دا به مساوي شي منفي یو زه د x له قراره یا د dx انتیګرال سره کار نه لرم، نو په دې اساس زه دا همداسې پرېږدم. راځم د وای له قراره زه د دې افادې انتیګرال اخلم، د دې افادې انتیګرال اخلم د وای له قراره چې دلته وای ده. راځم اوس انتیګرال ته. انتیګرال ته چې کله زه راځم دا به راشي د x وای جمع 2y مربع پر 2 سره. دا دوه مې له دې دوو سره خلاص کړ، قوس مې بند کړ او بارډر
یو جمع x مربع پر 2x مربع دا د دې بارډر شو او دلته dx زه لرمه. دا مې چې ولیکه اوس دلته راځم د dy افاده کې زه دا قیمتونه وضع کوم. دا قیمتونه وضع کوم، هم دا وضع کوم هم دا وضع کوم. یعنی یو قاطع انتیګرال چې په څه طریقه باندې دې ځای کې موږ حلو په همدې ترتیب باندې زه دا هم حلوم. خاص دلته فرق دا ده چې وای له قراره زه دلته دا قیمتونه وضع کوم. هلته مثال موږ په د ایکس له قراره انتیګرال کې قیمتونه وضع کوو، دلته اوس دا د وای له قراره زه دا بارډر یا دا حدود چې دي دا وضع کوم. دا قیمتونه چې دا ټوله افاده ایکس ته تغییریږي. نو راځم د دې حل ته. هلته چې کله راځم اوس منفي یو مې په خپله ولیکه. دې ته راځم، دې ته چې کله راځم دا قوس مې شروع که ایکس مې ولیکه اوس یو جمع دی ایکس مربع. دا مې دلته دې ځای کې ولیکه. دا مې چې ولیکه اوس راځم مثبت دې ځای ته راځم. دې ځای ته چې کله راځم دا چې ده اوس دا به راشي د یو جمع د ایکس مربع کل مربع سره. دا مې ولیکل. دا مې چې کله ولیکه اوس له دې ځای څخه وروسته راځم دا لاندنی بارډر چې دا هم په همدې ترتیب باندې زه وضع کوم. اوس منفي دی راځم دې ته. حتی دا علامه خو موږ پوهیږو چې دا علامه په کوم حالت کې، یعنی بارډر ته چې موږ هر وخت خطا کېږو نو دې ځای کې دا منفي علامه موږ لیکو. یعنی نو زه دا منفي علامه چې ده دا زه مستقیما زه له دې سره محاسبه کوم چې د سوال حل ماته لږ اسانه لاند شي. راځم د 2x مربع افادې ده. دا چې په دې کې زه وضع کړم دا به راشي د منفي 2x مکعب او دا مثبت و یو هغه منفي چې و منفي مې واخیسته مثبت ضرب منفي شو. منفي دا چې ده دا 2x مربع ده او دا y مربع ده. دا به راشي د 4x په توان د 4 سره. نو قوس مې بند کړ او دا د dx شو. اوس کوم وخت چې دغه افادې چې دي دا خو حتی د ښوونځي د نصاب خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه راځم د دې افادو تر ټولو ساده حالت دی. منفي یو مې ولیکه. د دو ساده حالت ته چې کله راځم هغه چې ساده کړم دا به راشي منفي 3x په توان د 4 منفي دی x مکعب جمع 2x مربع 2x مربع جمع x جمع یو dx سره. اوس انتیګرال چې شو یو قاطع انتیګرال شو. راځم اوس د دې حل ته. د دې حل ته چې کله راځم نو لیکم دا به مساوي شي نو منفي 3x په توان د 15 د دې انتیګرال مې واخیسته پر 15 منفي دې ته راغلم د دې انتیګرال مې واخیسته x په توان د 4 پر 4 مثبت 2 د دې x مربع انتیګرال مې واخیسته x مکعب پر 3 مثبت x مربع پر 2 مثبت x او حدود چې دي حدود ما ته راکړل شوي منفي یو او یو ده. اوس راځم دا حدود په دغو افادو کې زه وضع کوم. دا حدود دلته زه وضع کوم نو په نتیجه کې ما ته د دې ساحې مساحت راوځي. راځم وضع کوم حدود. د حدود وضع کوم. قوس مې شروع کړ. منفي 3 لومړی دا پاسنی حدود زه وضع کوم. منفي 3 یو په توان د 15 پر 15 یو په توان د 15 پر 15 منفي دی یو په توان د 4 پر 4 مثبت 2 ضرب دی یو په توان د 100 سره
3 پر 3 مثبت 1 مربع پر 2 مثبت x کې چې زه 1 وضع کړم دا 1 شو. نو دا قوس مې بند کړ. اوس منفي دی. راځم دی لاندې بارډر ته چې کله راځم اوس دا بارډر چې دا هم اکسونو کې زه وضع کوم. اوس منفي 3 ضرب دی دا منفي 1 چې دی x په توان د 15 کې وضع کوم. منفي 1 په توان د 15 پر 15 منفي دی. منفي 1 په توان د 4 پر 4 مثبت 2 منفي 1 مکعب پر 3 مثبت منفي 1 مربع پر 2 مثبت او دې ځای کې چې دا منفي 1 وضع کړم دا به راشي منفي 1 سره. اوس دا قوس مې بند کړ له دې ځای څخه دا مې بند کړ. اوس دا هم د ښوونځي دورې دغه کسرونو موضوع ده عادي خبر ده. نو په دې خاطر باندې زه دا ډېر دا ویډیو اوږدول نه غواړم. نو راځم ډایرکټ د دې نتیجې ته. د دې نتیجه دا به مساوي شي د 22 پر 15 واحدو سره. 22 پر 15 واحده د دې ځای مساحت شو چې دا ما پیدا کړل. یعنې دغه سره کرښه چې کوم ځای کې دا دغه شوې ده یعنې دا د دې مساحت شو. موږ دغه انتیګرال موږ چیرته کارو؟ دا په خصوصا په اراضیګانو کې یا په سطحو کې مثال د یوې سطحې مساحت پیدا کوو.